بسم الله الرحمن الرحیم. د رمضان المبارک د مسائلو په سلسله کې نن هغه مسائل چې هغه صورتونه چې په هغه کې پر سړي باندې قضا هم راځي او کفاره هم راځي. اول باید دا ووایم چې قضا و دې ته ویل کیږي چې یوه روزه خرابه سي، فاسده سي، بیا د روزې بعد د رمضان بعد د دې یوې روژې قضا سړی راوګرځي. او کفاره و دې ته ویل کیږي چې د روزې په حالت کې د سړي یاد وي یو داسې عمل وکړي چې په هغه باندې روزه ماتیږي، نو دا سړی به که نارینه وي که زنانه وي 80 روزې به مسلسل پرله پسې نسي. که چیرې یو سړی شرعاً معذوره وي 80 روژې نسي نیولی. شرعاً معذوره دا معنا چې داسې بیماری باندې اخته وي چې هغه د کفارې روزي چې دی د طاقت بهر یا یو داسې ناجوړي او بیماری لري چې ډاکټر ورته وایي که دا روژې تا مسلسل ونیونې ستا د مرګ یا ستا د یو عضو اندام د فیلېدو د فلج کېدو خطره. مثلا یو سړی د ګردو بیماره دی یا شوګر بیماره دی، ډاکټر ورته ویل که ته مسلسل 80 روزې نسې نو ستا زندگی د خطرې سره ده. نو دې سړي ته بیا درېیمه مرحله دا ده چې د 80 مسکینانو ته 2 ټیمه 2 وخته درمیانه ډوډۍ ورکي، یا ډوډۍ ورکي یا د ډوډۍ قیمت ورکي د 80 مسکینانو ته. دا د کفاره ده. بهرحال هغه مسائل چې په هغه باندې قضا او کفاره دواړه راځي، په هغو کې یو دا دی چې یو قابل شهوت نارینه وي که زنانه وي د هغو سره جما او همبستري کول په سبیلینو کې د غټو بولو په ځای کې یا د وړو بولو په ځای کې روزې په حالت کې روزه یاد ده د زنانې سره یا د یو انسان سره د غټو یا د تشو بولو په ځای کې همبستري وکړي، شهوت پوره کړي. په دې صورت کې روزه ماتیږي. که انزال وسي که نه وسي، یعنی که مني اوبه ووځي که نه ووځي، چې دخول وکړي، په دې سره قضا هم راځي کفاره هم راځي. دویم، په روزې په حالت کې قصدن یاد د روزه یو داسې مرغوب د خوراک شی چې انسان یا عموما خوري د خوراک شی وخواړي، په دې صورت کې هم قضا هم راځي کفاره هم راځي. دغه تره تمام هغه خوراکي شیان چې عموما انسان په خوښه باندې په شوق خوري، یا تمام هغه مشروبات او د څښاک شیان چې عموما انسان په شوق باندې څښي، د روزې په حالت کې روزه یاد ده د دې شیانو خوړل او څښلو سره روزه ماتیږي. قضا هم راځي کفاره هم ور باندې راځي. البته که چیرې یو غیر مرغوب شی وخواړي، یعنی داسې شی چې انسان یې په خوښه باندې نه خوري، چې څوک یې مجبوره نه کړي، یا انسان د مخمسې حالت ته ورسیږي، د ډیرې لوږې حالت د مجبورۍ په حالت کې خوري. مثلا لکه بدبوداره غوښه ده یا وازګه او چربي ده، بویه کړی دی بدبوداره، یا چنجي والا غوښه ده، داسې شی وخواړي چې عموما سالم عقل انسان والا نه خوري، انسان په شوق نه خوري. که دا شی وخواړي نو په دې صورت کې بیا صرف د یوې روزې قضا ده، کفاره نشته. دغه طرح د روژې په حالت کې سګریټ څکول، بیړۍ څکول، چلم څکول، نسوار کول، پان خوړل، په دې ټولو صورتو کې چې دی روزه ماتیږي، قضا هم راځي کفاره هم راځي. ځینې خلک وي په سګریټ سره نو معدې ته شی نه رسیږي، روزه په 2 شیانو باندې ماتیږي چې یا و دماغ ته د انسان خوراک ورسیږي یا و معدې ته خوراک ورسیږي. عمومي اوبو خوراک چې دی دا د معدې ته ځي، لیکن د دماغ خوراک چې دی د نسوار، سګریټ او د پان او د چلم دغه دود چې دی دا بیا د دماغ خوراک دی. په دې یا و دماغ ته خوراک ورکول سي یا و معدې ته، په دې دواړو صورتو کې چې دی روزه ماتیږي. که په قصد چا د روزې په حالت کې یا سګریټ وڅکول یا بیړۍ وڅکول یا چلم وڅکاوه یا نسوار وکل یا پان د نشې پان وکي، که نشې پانې کبلې یا پان په خوله کې کښېښوي، په دې ټولو صورتو کې چې دی روزه ماته سوه، قضا به هم راوړي کفاره به هم راوړي. دغه طرح یو واده والا سړی دی، زنانه ده، د روزې په حالت کې همبستري کوروالی وکړي، روزه یې یاد ده، دا یاد ده چې د ورځې د روزه مې ده، بیا دغه بعد شهوت غالب سو نو همبستري او جما او کوروالی سره وکړي. په دې صورت کې که چیرې تفصیل دا دی که نارینه او زنانه دواړه په دې عمل سره راضي ولو
نو کفاره او قضا او کفاره پر دواړو باندې راځي. او که چیرې زنانه راضي نه وله، میړه او خاوند زور و جبر ورسره وکړي، په زور یې ورسره همبستري وکړه، زنانه ورسره راضي نه وله، په دې صورت کې پر زنانه باندې صرف د یوې روزې قضا ده، کفاره ور باندې نسته، او پر خاوند یې قضا هم ده، کفاره هم ده، دواړه به ورکوي. او یو بل آخري مسله ډېر اهم او مهمه مسله ده، هغه دا چې د یو سړي باندې یا زنانه نارینه باندې کفاره راله. اوس په کفارو کې په یو رمضان په یوه میاشتې په روژې کې 2 واره داسې عمل ځینې وسو چې قضا او کفاره دواړه ور باندې راځي. نو آیا دا نارینه او زنانه به د یوه روزې کفاره ادا کوي، یوه کفاره به ادا کوي، که به 2 کفارې ادا کوي، یا 3 واره دا عمل وسو 3 کفارې؟ یعنی د علماو په اصطلاح کې تداخل فی الکفاره فی الکفارتین یا تداخل فی الکفارات سته که نسته. که چیرې د یوې میاشتې روزه وه، په یوه روزه کې پر یو چا باندې 2 واره یا 3 واره کفاره واوښتله، نو فقها لیکي چې یوه کفاره یې کافي ده. مثلا یارې د روژې په 3مه باندې په کسته باندې خوراک وکړي، په 5مه یا په 6مه باندې بیا په کسته باندې د خپلې کور والا سره همبستري وکړل، بیا د روژې په 10مه باندې بیا خوراک وکړي یا همبستري وکړله، خو لیکن د یوې میاشتې روزه ده، په دې ټولو صورتو کې یوه کفاره بس ده، کافي ده. یعنی 18 روزې چې ونسي، د دې 2-3 وارو چې کوم کفارې دي د دې دپاره یوه کفاره کافي ده. البته که چیرې مختلف روژو کې دا عمل وسو، مثلا وړم کال په روژه کې خوراک کړی و په کسته باندې، یوه کفاره ور باندې واوښته، په روژ کال په روژه کې بیا د خپلې کور والا سره په روژه کې همبستري کړې وه، بیا کفاره ور باندې واوښتله، 6 کال په روژه کې بیا یا خوراک وکړي یا د خپلې کور والا سره همبستري وکړله. مختلفو کلو کې وړم کال، پروش کال، 6 کال داسې عمل د روزې په میاشته کې وکړي چې ور باندې کفاره راځي. نو آیا د دې دپاره یوه کفاره بس ده که مختلف 2 او 3 کفارې ور باندې راځي؟ په دې باره کې علما لیکي که چیرې دغه وړم کال، پروش کال او 6 کال دغه ټولې کفارې د جماع په وجه باندې ولې، یعنی د خپل کور والا سره د روزې په حالت کې همبستري کړې وه، کفاره ور باندې راغلې وه، بیا خو په دې کفارو کې تداخل نسته، 2 کفارې ور باندې راغلي دي، که 3 ور باندې راغلي دي، 2 او 3 کفارې به جلا نسی، دا 18 روزې به 3 واره نسی. او که چیرې وړم کال، پروش کال، 6 کال، 2 یا 3 کاله کفاره ور باندې اوښتې وله، په دې وجه نه چې د کور والا سره جماع او همبستري کړې وه، بلکې په دې وجه وله چې خوراک یې کړی و، څښاک یې کړی و، نو د 2 او 3 کفارو بیا په دې صورت کې تداخل سته، بیا یوه کفاره کافي ده، د 2 او 3 کفارو ضرورت نسته.